د هیله میډیا درنو لیدونکو سلام پام کړئ د نن خبري ټولګي ته. د امریکا او پاکستان د 19 دور ګډ پوځي تمرینات ترسره شول. دغه ګډ پوځي تمرینات له 2 اونیو وروسته چې پښتونخوا کې د پاکستان د ترهګرۍ ضد مبارزې په ملي مرکز کې ترسره شول د جون پر 9 نیټه پای ته ورسېدل چې موخه د ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره د پوځي او مسلکي وړتیا ولوړول و، خو پاکستاني ملایان بیا تر اوسه په دې اړه چوپ خوله دي. اخندزاده وایي نه مجاهد که د چا فرمایش منلی او نه بیا رغونه کې منو. د افغانستان اسلامي امارت د کلو بیا رغونې او پراختیایي وزیر محمد یونس اخندزاده وایي اسلامي امارت تیر 20 کلنه د مبارزه د هیڅ چا په فرمایش نه ده کړې او اوس پراختیایي برخه کې هم فرمایشي پروژې نه پلي کوي. محمد یونس اخندزاده خو اوس کې د ملګرو ملتونو په مالي ملاتړ د 19 پراختیایي پروژې د چارو پیل پر مهال زیاته کړې چې هڅه کوي ټولې پراختیایي چارې په خپلو کورنیو عوایدو او یا هم د همکارو بنسټونو د بې فرمایش او بې بدیله مالي ملاتړ پر مټ ترسره کړي. د کلو بیا رغونې او پراختیا وزیر وویل جهاد مو د هیڅ اسلامي او غیر اسلامي هیواد نه دی پوره وړی کړی او دا هم وایو چې که دا د هیواد هر ولایت او ولسوالۍ وي موږ یې په ویاړ خدمت کوو، خو د خپلې بودیجې مطابق یې کوو. له موږ سره چې څوک د وطن په آبادۍ کې بې احسانه خدمت کوي قدر یې کوو او دا نن پروژې چې پلي کېږي د خلکو د اړتیا پر بنسټ موږ ورته په نښه کړي. دوی چې هر ځای بودیجه راوړي موږ یې درناوی کوو. د خامنه‌ای په امر سپاه پاسداران میدان ته ووتل. په ایران کې د لاریونونو دوام بالاخره د هغه هیواد د ټول ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای اړ کړ چې د ایران تر ټولو ځانګړی ځواک سپاه پاسداران ته د رابطلو امر وکړي. نړیوالو رسنیو راپور وکړی چې د ایران پوځ نن شنبه ویلي چې له ستراتیژیکو زیربناوو او ملکیتونو په کلکه ساتنه کوي. علي خامنه‌ای د جمعې په ورځ لاریون کوونکو ته د خبرداري په ژبه ویل هیڅ چاته به د ورانۍ اجازه ورنکړي. له بل لوري د ایران پوځ له خلکو غوښتي چې د دښمن دسیسې د شنډې کړي. رویټرز خبري اژانس لیکلي د ایران پوځ دا بیان وروسته له هغه راغلی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یو ځل بیا ایراني مشرانو ته خبرداری ورکړ پر لاریون کوونکو ډزې به دوی غبرګون ته اړ کړي. تازه لاریون کوونکو د کرج ښاروالۍ ودانۍ ته اور ورکړی دی. سرچینې زیاته کړې چې د IRGC ځواکونه چې قومانده یې د مذهبي مشر تر واک لاندې د ناکراریو کمولو لپاره ګومارل شوي. پښتونخوا کې 15 پاکستاني ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې. ځایي سرچینو رسنیو ته ویلي چې د خیبر پښتونخوا د باجوړ په مامند سیمه کې د وسلوالو په برید کې یو پاکستانی نظامي وژل شوی او همداشان د خیبر ولسوالۍ په ملاګوري سیمه کې د وسلوالو سره د نښتې پر مهال یو بل پاکستانی نظامي هم وژل شوی و او 3 نور ټپیان دي. د خیبر او باجوړ ولسوالۍ چارواکو د پیښو د تایید ترڅنګ ویلي چې په دواړو ولسوالیو کې چاڼیز عملیات روان دي. یو بل خبر د خیبر ولسوالۍ د تیرا په سیمه کې د عملیاتو لپاره ټول چمتووالی بشپړ شوی دی او د سیمې د ځایي خلکو د بې ځایه کېدو بهیر هم ادامه لري. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دې بریدونو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د یادونې وړ ده چې تېره ورځ د خیبر پښتونخوا ولسوالۍ د پښتونخوا د خیبر ولسوالۍ ځایي چارواکو ویلي و چې په تیرا دره کې د وسلوالو پر ضد امنیتي عملیاتو ټولې تیارۍ بشپړې شوي. پاکستان سره د لارو له تړل کېدو وروسته له دغه هیواد سره سوداګري 40 سلنه کمه شوې. د سوداګري وزارت ویان عبدالسلام جواد وایي چې له پاکستان سره د لارو له تړل کېدو وروسته د تیرو 2 کلونو سوداګریزې شمیرې ښیي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه 40 سلنه کمه شوې ده. د صنعت او سوداګري وزارت ویان اخندزاده عبدالسلام جواد نن شنبه په یو ویډیویي کلپ کې ویلي چې د شمیرو له مخې پاکستان ته د افغانستان صادرات په 2024 کال کې 870 میلیونه ډالر او په 2015 کال کې 515 میلیونه ډالر ته راښکته شوي دي. هغه همداراز ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري په 2024 کال کې 2 میلیارډ 480 میلیونه ډالر او په 2015 کال کې 1 میلیارډ 260 میلیونه ډالر سوداګري شوې ده. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د روان کال د لړم 21 اعلان وکړ او افغان سوداګرو او صنعتکارانو ته وویل هغه کسان چې د پاکستان سره قراردادونه لري 3 میاشتې وخت لري چې خپل حسابونه تصفیه کړي. هغه زیاته کړې وه چې د پاکستان د وارداتو او د ټیټ کیفیت له امله باید صادرات او واردات له بدیلو لارو ترسره شي.
نتنیاهو ویلي د ایران په کورنیو پیښو کې د لاسوهنې نیت نه لري. د اسرایل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د ایرانیانو د لاریونونو په اړه د اکانومیست مجلې سره په مرکه کې ویلي چې د ایران په کورنیو پیښو کې د لاسوهنې نیت نه لري. هغه زیاته کړې ښایي اوس هغه وخت را رسېدلی وي چې ایرانیان خپل برخلیک په خپله وټاکي. نتنیاهو ټینګار کړی چې انقلابونه تر ټولو غوره پایله هغه وخت لري چې له دننه څخه راولاړېږي. د هغه په وینا ایرانی رژیم میلیارډونه ډالره د نیابتي ځواکونو په لګښت مصرفوي خو د خپلو خلکو د اړتیاو پوره کولو توان نه لري. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په ایران کې ولسي اعتراضونه دوام لري او نړیواله ټولنه د وضعیت په اړه اندېښنې ښیي. د عامه روغتیا وزارت خبر ورکړی چې له پاکستان څخه د درملو وارداتو مخنیوي طرحې اغیزمن تطبیق او همغږۍ په موخه ناسته شوي. د یاد وزارت په لیکنه ناسته کې د خوړو او درملو معاینت، درملیزو خدماتو، درملیزو تاسیساتو ته د جواز ورکولو او اسنادو د تحلیل او تنظیم ریاستونو مسؤلینو ګډون درلود. ناسته کې په بدیلو لارو چارو ټینګار ترڅنګ د کورني بازار ارزونه، موجوده زیرمو مدیریت، معتبرو هیوادونو څخه د وارداتو اسانتیاوې ارزول شوي څو د درملو عرضه له خنډ سره مخ نشي او با کیفیت او معیاري درملو ته د خلکو لاسرسی تضمین شي. مسؤلینو ټینګار کړی چې چمتو کړي طرحې ګام په ګام سنجولې څو د درملو خدمات بې نظمه نشي او عامه ګټې خوندي پاتې شي. د خیبر د لنډي کوتل په باچا خان چوک کې کارګرو د تورخم دروازې د پرانیستلو لپاره اعتراضي غونډه وکړه. دوی وايي تورخم دروازه د فشار په توګه نه استفاده کیږي او دغه لار د پرانیستل شي. د لارې بندښت دواړو خواو ته د خلکو پر کاروبار منفي اغیز کړی دی. بدخشان کې 4 کان کیندونکي مړه شوي. د بدخشان د اطلاعات او کلتور ریاست خبر ورکړی چې د دغه ولایت د خاش ولسوالۍ په دیودرکان کې د مسمومیدو له امله 4 کان کیندونکي مړه شوي دي. نوموړي ریاست په خبرپاڼه کې لیکلي چې هغوی د جمعې په ورځ د بیروج ډبرو په کان کې د دود او کاربن له امله مسموم شوي او ژوند بایللی دی. په خبرپاڼه کې ډیره شوې چې د یادو کسانو جسدونه له کان څخه تر راایستلو وروسته خپلو کورنیو ته سپارل شوي دي. امریکا و ایرانیانو د رژیم دروغ درکړي او دا خامنه‌ای زوروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت فارسي حساب پر ایکس پاڼه د ایران د ستر مذهبي مشر علي خامنه‌ای وروستیو څرګندونو ته توند غبرګون ښودلی دی. لیکلي دي ښایي هغه څه چې خامنه‌ای په رښتیا هم زوروي دا دی چې د ایران خلکو د دې رژیم د 40 کلونو دروغ او بشپړه ناکامي درکړې ده. همداراز یاد وزارت دا هم ویلي چې د ایران د خلکو د ولسمشر ټرمپ ملاتړ هم خامنه‌ای زوروي. دا غبرګون وروسته له هغې خپور شو چې خامنه‌ای د جمعې په ورځ په خپله وینا کې ویل ځینو کسانو د خپل هیواد اړوند ودانۍ ونړولې یوازې د دې لپاره چې د امریکا د ولسمشر زړه خوشحاله شي. د کونړ په خاص کونړ ولسوالۍ کې راستنو شوو کورنۍ ته د ځمکو د نمرو ویش پیل شو. د کور او ښار جوړولو وزیر نجیب الله حیات حقانی وویل هرې هغې کورنۍ ته چې د کډوالۍ فرما ولري 15 ځمکه ورکول کیږي.